درنو ملګرو سلامونه او ښې چارې. رسنیو کې د لپاره پر ځای ځینې وخت په خاطر کاریږي. اصل خو د خاطر چې د زړه ته وایي، زړه ساتلو ته وایي، د چا خوشحالولو یا د چا لحاظ کولو ته وایي. اوس پښتو کې موږ یو څوک یو شي ته اندېښمن وي، موږ ورته وایي خاطرجم اوسه، یعنې زړه دې ډاډه وي، یا هغلته د زړه په معنی یې راوړو. یا مثلا خاطر افریدی وایي زه خاطر د نور خاطر کولی نسم، ای رقیبه که پوهیږي نو سړی سه. دلته خاطر خو اول خپل نوم راوړ، دویم خاطر یې څه دپاره راوړ؟ د لحاظ لپاره. یا موږ وایو چې یو چاته چې د خدای خاطر وکړه دا کار مه کوه، او یا کله کله بیا داسې وایو چې بس ما خو دا کار نه کوو، خو ستا خاطر به وکړمه، ترې تیر بسم. یا چیرې به داسې کېږي چې ته به یو چا نه خفه یې، یو بل څوک به درته وایي ورسره په خلاصه، ته به وایې چې ولا زما خو زړه نه غواړي، خو ستا خاطر به وکړمه او ورسره په خلا بسم. خو رسنیو کې اصول دا دی چې څوک پوهېږي باید شنډه یا داسې کلمه وکاروي چې منفي یا مثبت بار نه لري. او دغه په خاطر کارول چې دي دا یعنې تر ډیره ناسم دي، یا تر ډیره د لپاره پر ځای کاریږي. او ځینې وخت یې نور بدیلونه هم لرو چې دلته ما څو مثالونه راوړي. اوس دا اول مثال دی، کارپوهان چین د افغانستان په خاطر پاکستان نه خفه کوي. د دې سرلیک مطلب دا راځي چې چین نه افغانستان یوه هیله کوي چې پاکستان مه خفه کوه، او چین هم وایي چې زه د افغانستان خاطر کوم او پاکستان نه خفه کوم. خو مطلب چې ګورې سرچپه ده. او مناسب سرلیک دا و چې چین د افغانستان په سر پاکستان نشي خفه کولی. اوس ته یو چا سره څه مسله لري، هغه درته وایي چې ولا ته د پلاني ملګرتیا مه کوه، زما سره یو کته ورته وایي چې یاره ستا په سر خو زه هغه سره دوستي نسم پرېښودلی، ستا به ورسره جنجال وي. دلته ټوله کیسه په دې راڅرخي چې طالبانو سره افغان حکومت خبرې روانې دي، او چین به څومره پر پاکستان دا فشار واچوي چې طالبان سولې ته حاضر کړي. خو بیا کارپوهان دې نظر ته رسېدلي دي چې چین ته پاکستان مهم دی او افغانستان په سر یې خفه کولی نسي. نو دغه په خاطر د جمله کې راوړل یا د سرلیک کې راوړل مناسب نه دي، او یا په بله ژبه چې ان د سرلیک معنا یې ناسمه کړې ده. نو دلته همغه غوره سرلیک چین د افغانستان په سر پاکستان نه خفه کوي، یا چین د افغانستان لپاره پاکستان نه خفه کوي. دغه دواړه بدیل کېدلی سي. او ځینې وخت داسې هم کېږي دغه په خاطر چې د تر ډیره د لپاره پر ځای راځي، خو کله کله بیا نور بدیلونه هم وي. دا دویم سرلیک دی. عاصم منیر تر دې وړاندې د ټي ټي پي د ملاتړ د ادعا په خاطر د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی و. دلته په خاطر بیا هم ناسمه معنا لري، خپله ورباندې غور وکړئ. د دې په ځای غوره دا وه چې عاصم منیر تر دې وړاندې د ټي ټي پي د ملاتړ د ادعا له امله یا د ادعا له وجې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی و. سمون مه ورانی کوئ. او بل سرلیک دی، د دې 10 مهمو دلیلونو په خاطر نه بریالي کیږئ. یعنی تاسې د 10 دلیلونو لحاظ کوئ ځکه نه بریالي کیږي. خو دلته باید داسې راسي چې د دې 10 مهمو دلیلونو په سبب، یعنی د په خاطر پر ځای دلته باید په سبب راسي. یو بل لویه جمله د مالک سره وړم کړه، او د یوې رسنۍ ده، دغه ټول ما له رسنیو راخیستي دي. ولسمشر ټرمپ ویل د روغتیا د نړیوال سازمان یې د وتلو اعلان په دې خاطر وکړ چې دغه سازمان د کوویډ-19 وبا چې د چین د ووهان څخه خپره شوه او نور نړیوال روغتیایي بحرانونه په سمه توګه اداره نه کړل. نو دلته په خاطر چې دا په دې خاطر دا ناسم دی. دلته باید راغلی وای په دې سبب یا په دې دلیل.
دغه جمله تاسو خپله در سره وګورئ او دغه د خاطر یا په خاطر دغه چې وګورئ یا معناوې وګورئ بیا خپله پوهیږئ چې په خاطر دلته باید را نسي. په ځینې ځایو کې به په خاطر سم وي خو بیا هم هغه د رسنیو بې پرېتوب که ګورئ هغې ته پکار ده چې پر ځای بله بدیله کلمه راسي. اوس دغه سرلیک د واشنګټن کې پر اسرائیلي ډیپلوماټانو مرګونې برید کوونکي ویلي چې دا کار یې د غزې په خاطر کړی. د برید کوونکي پر ځای خو غوره دا د بریدګر راسي. د غزې په خاطر کړی دلته څه ناڅه خاطر سم دی خو که یې دې په ځای لپاره راغلی وی لا غوره و. او بل دا ده چې دغه جملو کې اوس دا بیا په خاطر سم دی. ښه ملګري خاص د الله د رضا په خاطر له خپل ملګري سره مینه او دوستي کوي. او بل دا د چرګانو چنګونکي وایي چې دغه کار د خپل شوق په خاطر کوي. دلته هم په خاطر سم راځي. او راتلونکي ویډیو کې په دې خبره کوو چې ځینې رسنوال د په خاطر پر ځای په پار راوړي چې هغه بیخي او بالکل ناسم دی. او که تاسو هم خپله لهجه کې په پار کاروئ یا یې لرئ زموږ سره شریکئ. ښه وخت.